د یوې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو موږ اکثر دلته چې کله اسنادونه واخلو موږ دې ته پښتو کې وایو ما د استوګنې اجازه ترلاسه کړه، خو موږ دغه جمله په پښتو باندې اکثره داسې وایو ما قبولي واخیسته، ما ته قبولي راغله. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich habe auf Entlentserlaubnis erhalten. Ich habe auf Entlentserlaubnis erhalten. auf Entlentserlaubnis وایي د استوګنې اجازه. او موږ بیا له ډېرې خوشحالۍ نه ملګرو ته وایو زه په دې باور نشم کولی. دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich kann es nicht glauben. ich kann es nicht glauben. او دوستان یوه بله جمله ده وایو موږ اکثر دوستان وایي زه ډوبلین یم. دغه جمله په الماني ژبه څنګه لیکل کېږي دا په کمنټونو کې تاسو ولیکئ، ګورو چې څوک صحیح لیکي او نور دوستان هم درڅخه زده کړئ.